باجوړ په ښار سیمه شینکوټ کې موجود یم. کم ګلالي ماشومان چې تاسو ګورئ دا هم د تلیسیمیا یعنې د کینسر مریضان دي. کس چې دی هغه په پردی کوټه کې اوسېږي، یعنې دا ماشومان په پردي کور کې دي. پلار یې خپله مزدوري کوي، دیړي کوي، خو په نن سبا وخت کې په دې ګرانۍ کې څوک په دیړۍ مزدورۍ کې خپل ځان نشي ساتلی. بیا دغه شانته کې چې هغه ته 2 بیماران په کور کې او اټ ا ټایم هغوی ته علاج رواني ډېره ګرانه ده. دا دواړه ماشومان زموږ د شینکوټ سره تعلق ساتي، تحصیل ښار سره، او ډېره غریبه کورنۍ ده. نور څه وس داسې نه کېدو، د یینې دپاره به وله موږ یو بل ته وینا کوله. دا ماشومان په داسې سټیج کې دي چې د دوی علاج کېدی شي، خو دی والد صاحب انتهایي غریب دی، په پردۍ کوټه کې اوسېږي. ما زاهد جان بای ته وویل چې دغه رنګې زموږ په دې ګاونډ کې 2 ماشومان دي، زما هم وس نه کېږي، خو تاسو له دې څه تعاون وکړو، پېښور کې د دوی علاج وشي، نو زاهد بای له دې الله تعالی اجر ورکړي چې نن رالی او د دې سره 15,000 روپۍ تعاون وکړو. انشاءالله دی به د ورځ 2 کې مونږ پېښور ته ولېږو او د دې به بهترینه علاج انشاءالله وشي. نور کوم شانه مطالبه کوئ؟ نو زما د دې کوم چې صاحب ثروت خلک دی، زاهد بای دی، دغه رنګې کم کسان لګی دي په اخلاص سره، یا زمونږ د دې علاقې سره کوم تعلق ساتي او د هغوی وس دس کېږي، نو داود شاه بای دا داسې مستحق دی. د دې 2 ماشومان دي، خپل وس دسې نه کېږي، دیاړي کار کوي، په هغه باندې د دوی علاج نه کېږي. نو د هغوی دپاره هم خصوصي اپیل کوم او د ټول باجوړ د خلکو نه اپیل کوم چې د زاهد جان بای دا کم کوښښونه روان کړي د غریبو خلکو دپاره، د بېوسو خلکو دپاره، د بیمارانو دپاره، دې سره د زړه د کومې نه اخلاص وکړئ چې الله تعالی زموږ په دې باجوړ کې د دې غریبانانو بې علاجه پاتې نه شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما داود شاه نوم دی او زه د شینکوټ اوسېدونکی یم او د دې خانانو په دې کلي کې اوسېږو. او زما دا ماشومان چې دي دا دواړه زما بچي دي، دا په تلسیمیا بیمارۍ باندې بیمار دي. دیو ته لکه تقریبا د یینې ضرورت راځي، بار بار لکه موږ د اختر نه په دې خوا اوس دا ما 3 ځل به وتله، نو تقریبا 20 ورځې لا نه دي شوي، نو په دې باندې پیسې هم ډېرې زیاتې لګي. زه دیاړي کومه داسې نه سوال نه کوم چې راسم شوي وو 10 روپۍ چا نه غواړو څه، خو لکه په دې دیاړۍ باندې لکه موږ د خپل کور خرچه نه شو لا چلولی، نو د دې ماشومانو په بیمارۍ ډېرې روپۍ لګي. پېښور کې داسې ډاکټران شته چې د هغو سره د دې علاج وي، خو په هغې ډېرې روپۍ په میاشت کې 40-50 روپۍ راځي او د هغې برداشت موږ کولی نه شو. نو د دې مسلمانانو ورونو نه زموږ دا درخواست دی چې زموږ سره د ماشومانو دپاره مرسته وکړي او زموږ الله دا بچي چې کومه دي صحتمند کړي او الله یې روغ کړي او د دې زاهد جان بای شکریه موږ ادا کوو، الله دې ښه وکړي او الله دې خوشحاله کړي. او بس دغه خبرې اترې دي. د دې ماشومانو د والد صاحب او دغه شان د مولانا ثناء الله صاحب خبرې تاسو واورېدلې. دغه شان په باجوړ کې تقریبا د 300 نه زیات مریضان چې دي هغه د تلیسیمیا په مرض باندې اخته دي. د کم دپاره چې بار بار موږ اوازونه هم پورته کړي دي، د بدقسمتۍ نه د دې تلیسیمیا بیمارانو چې کم علاج دی، کم چې دوی ته علاج ښودلی کېږي د پرایویټ ډاکټرانو له اړخه، هغه علاج دا دی چې دغه کمې دوایانې دوی ته ورکړی کېږي هغه ډېرې زیاتې ګرانې وي او د هغه دا پیدا چې دې ماشومانو ته بله کومه بیماري نه لګي او د دوی چې کم د یینې ټیمې یعنې دا په میاشت کې اینه سیږي نو بیا 2-3 میاشتو ته رسي هغه ټایم هغه دوایانې ډېرې زیاتې ګرانې. د دغه دپاره موږ د باجوړ DMS چې دی ډاکټر نصیب ګل هغه ته هم بار بار درخواستونه کړي، هغه هم په دغه کې بار بار اعلی حکامو ته لیټرې کړي دي. د بدقسمتۍ نه زموږ چې کوم صوبایي وزیر دی انورزیب خان، کوم چې د زکات وزارت ورسره دی، هغوی هم په دغه باندې تر اوسه پورې کوم اقدامات نه دي کړي. زموږ د هغه نه هم دغه درخواست دی چې ستاسو سره د زکات وزارت درسه دی، د دغه نه پیدا واخلي او د باجوړ چې کوم ماشومان دي، د نورو علاقو کوم ماشومان دي د تلیسیمیا، د دې دپاره یو خصوصي فنډ جاري کړي چې د کم په وجه باندې چې د دغه شان ګلالي ماشومانو علاج چې دی هغه ممکن شي.